Afghanistan's Taliban regime says it will put the British journalist Eivan Ridley on trial for entering the country illegally. Worryingly, the Taliban have hinted they might claim she was a spy for Western special forces. The moment I was arrested, کله چې زه ونیول شوم زه ډیره وویریدلم ځکه چې زه د غربي تبلیغاتو لپاره هلته تللی وم او موږ ته طالبان داسې پیژندل شوي ول چې دوی ظالمان او له ښځو کرکه لري. that these were brutal, evil men who hated women. So ما واقعا دا فکر نه کوم چې زه به د سبا ورځې لمر هم په سترګو ووینم ځکه ما ګمان کوم چې دا به زما اخرنۍ شپه وي. So I was quite frozen with fear. چې کله سهار شو زه جلبات د استخباراتو مرکز ته بوتلم ځکه د دوی پیژندلتیا زما په څیر محدوده وه لکه څنګه چې زه د دوی په رسم او رواج کمه پوهیدم او دوی پر همدې اندازه زما په اړه پوهیدل. دوی فکر کاوه چې زه د امریکا جاسوس یم او په اصل کې د لندن یم. They thought I was an American spy because they didn't recognize my accent. They thought it was it's from the north of England. کله به چې دوی له ما سره خبرې کولې دوی به شاوخوا ته کتل کله به یې چت ته کتل کله فرش او کله به یې له کړکۍ څخه د باندې کتل چې زه وروسته پوه شوم چې دوی ما ته د شرم او حیا له امله نه ګوري چې دا په واقعیت کې د کلتور رښتینې نښته وه. خو بیا هم زه ډیره وویریدلم او چې یوه خبره به زما په ذهن کې زیاته ګرځېده هغه دا وه چې دوی به مې کله وژني او دوی به ما څنګه شکنجه کوي او آیا دوی به له ما ناوړه ګټه واخلي او که نه او یا به مې یوې خوا بوځي او وبه مې ولي. خو نه will they torture me, will they rape me, will they abuse me, and so that was my next biggest fear. And I'm thinking ما به سوچ کوم چې دوی ولې له ما سره داسې ښه رویه کوي. دوی باید ډېر بد اخلاقه وای ځکه موږ ته داسې راپېژندل شوي وو. دا بالکل صحیح خبره ده چې زه یې کوم چې طالبانو ما باندې لاس هم نه ده پورته کړی حتی زه یې لمس کړی هم نه یم ان تر دې چې هغوی له ما سره داسې چلند هم نه کوه چې زه یوه بریدګره یم بلکې هر څه چې له ما سره پېښ شول هغه زما له توقع نه لرې خبرې وې. I'm sure I wasn't what they expected. At the Sunday Express, her employers insist she's a bona fide journalist who only entered Afghanistan to report on the humanitarian situation. And after 11 days, I was released on humanitarian. بعد له 11 ورځو څخه په عادلانه ډول خوسې شوم چې له دې سره سم جنګ شروع سه او کله چې را خوسې شوم او پاکستان ته راغلم نو زه پر دې نه وم خبره چې څوک خوشحاله ول زه او که همکاران مې زما پر راتللو. But it was only on the point of my release. خو مهمه خبره چې زه باید وکړم هغه دا ده چې زه کله پاکستان ته داخله شوم نو پاکستانی ژورنالست همدا پوښتنې رانه کولې چې هغوی له تا سره څنګه وضعیت وکړ. کله چې ما د وضعیت خبره واورېده نو خپل د زندان وخت مې ذهن ته راوست او د خپلو پاکستانی همکارانو خواته روانه وم. ما چې کله د خبریال خبرې بیا واورېدې نو زما ذهن ته راغله چې هغوی زما څومره درناوی او احترام کړی. بیا مې له ځان سره فکر وکړ چې ما له هغوی سره څه وکړل نو له لږ فکر کولو وروسته مې دا وویل چې زه باید بیرته ورشم او له هغوی څخه به بخښنه وغواړم او ورته وبه وایم چې زه ډیره بې ادبه یم. له دې وروسته چې زه د پاکستان میډیا ته دعوت شوم نو هغوی ته مې وویل چې زما سره طالبانو ډیر ښه چلند کړی زما یې احترام کړی او زه ترې خوشحاله یم.